بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مجلس راغلو بالمنوع الإسلامي إمارات مسؤولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د حوادث سره د مبارزې نړیوالې ورځې د پاره داسې مجلسونه موږ او تاسو ته د طبیعي او غیر طبیعي پیښو په اړه د نظرونو د تبادلې فرصت راکوي او په عین حال کې د دې ستر او له ثواب ډک عمل اهمیت څرګندوي. اقلیمي بدلون او رامنځته کېدونکي حوادث یو الهي حکم دی، خو موږ او تاسو پر مځکه د الله جل جلاله د بندګانو په صفت یادو پیښو ته په تدبیر نیولو مکلف سوي یو. متاسفانه روان اقلیمي بدلون او وروستي طبیعي حوادث د نړۍ ترڅنګ زموږ په ګران هیواد افغانستان کې هم د سختو او بې وخته بارانونو باعث شول چې په پایله کې یې شدید سیلابونه راغلل او زموږ ولسونو ته یې ځاني او مالي تلفات واړول. همداشان زموږ د هیواد په جنوب کې زلزلې وشوې چې خلک یې سخت متضرر کړل. د افغانستان اسلامي امارت د موجوده امکاناتو په کارولو سره را کوشش وکړ چې د متضرر شویو خلکو سره مرستې وکړي او ان په بهر کې میشت افغانان او خیریه مؤسسات وهڅوي ترڅو د سیلاب او زلزلو ځپلو سره مرستې وکړي. محترمو، د افغانستان اسلامي امارت چې کله پر سر د اقتدار راغلل او لنډ وخت کېدی چې ژمی راغلی، د اسلامي امارت مشرتابه دا خبره وکړه چې سبا او بله ورځ خو به د حوادث پیښیږي، یعنې حوادث په افغانستان کې پیښیږي. د دې دپاره څو وزیرانو ته حکم وشو چې راټول شي او د دې دپاره یو کمیسیون جوړ کړي. خو په هغه صورت کې الحمدلله تقریبا 12 وزیران وه چې د دې حوادث دپاره ټوله زیرت هغه څه چې کوم وزیرانو په خپل واک او اختیار کې درلودل، موږ چې به کوم مجلس جوړاوه هغه مجلس ته بیا خپل جریان راوړي. د دې دپاره د مشرتابه د خوا څخه دا مسؤلیت زموږ په غاړه کې ولوېدی. خو متاسفانه نوي کارونه وه، شاید زموږ مصروفیتونه لا نور هم زیات وه، خو دا د دې ښکارندویي کوي چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس د خپل ملت په ستونزو او په کړاوونو باندې ځان خبروي او همکاري او لاسرسنه ورته کوي. نو دا کوم کمیسیون چې جوړ شو په هغو کې بیا مخصوص دغه 4-5 وزارتونه وه، لکه ضد حوادث، سره میاشت او د مهاجرینو وزارت او د شهدای معلولینو وزارت او زموږ کومه اداره. دا خو بیا داسې وه چې شپه ورځ به په تماس او رابطه کې ورسره. خو زه د ټولو وزیرانو چې کوم 12 وزیران په اول سر کې ګډون په دې مجلسو کې درلودی او بیا راغله دغه مخصوص وزارتونه چې دې څونه خپل کوشش کړي، خپل ستړیا او خپل تکالیف وړي، زه ډېره مننه کوم ځینې. او کم هغه خیریه بنسټونه او کم خواخوږي ملکونه د افغانستان او کم ملل متحد چې په کم وخت کې
زه د کیان ولسوالۍ ته ورغلم چې زلزله سوې وه چې زما سره کومو تجار وروڼو او عامو خلکو زما په لاس باندې څه کومکونه کول تقریبا 450 یعنې 450 لکه افغانۍ او څه 15,000 بشه نور داسې مرستې چې هغه عامو خلکو هم کړي وې او تاجرانو هم کړي وې. دا په خپل اختیار کړي وې، داسې نه چې موږ وینا ورته کړې وه. په هغه ځای کې چې ما وکتل خیریه بنسټونه نور د غیر ملکي خلک چې ما ولیدل دې ځای چې رادانګلي وه د افغانستان د دې مظلوم ولس سره خپله همکاري او همدردي ښکاره کړې وه. زه د هغو نه هم ډېره مننه کوم او بیا هم موږ هغو ته دا خواست دی چې دا طبیعي آفات خو په دنیا کې شته او ژمی را روان دی، بیا هم موږ په دې تمه یو او کوم وخت چې به یو حادثه پیښه شول یعنې غیر له دې چې موږ په خبر شو هدایت ورته وکړو چې خبر به شولو الحمدلله د دې حوادث د وزارت چې کوم معین صاحب او نور همکاران وه هغو به ځان رسولو، تر څنګ به هغه مؤسساتو هم بس بیا په کار پیل کړو. موږ د داسې عمله څخه ډېر خوشحاله یو ځکه دا د افغانستان د دې ځورېدلي او کړېدلي ملت لپاره ډېر څه وه. د هغو نه هم موږ مننه کوو چې پر وخت به ځانونه رسول چې کوم څه به پېښ شوي وه هغه به الحمدلله په وخت د یوې او کې د دوو اتو خپل وست و توان هستي و نیستي به ورسره شریکه کړله. د هغو نه ډېره مننه. زه د افغانستان د اسلامي امارت اقتصادي مرستیال په حیث په همدې مجلس کې اعلان کوم چې د مؤسساتو لخوا د پکتیا ولایت زلزله ځپلو ته د کورونو جوړولو په باب ساختماني موادو رویالتي مکمله معاف ده او پر مسؤلو مقاماتو غږ کوم چې هلته د متضررو شوي هیوادوالو د کورونو د ودانولو په چارو کې تسهیل وکړي. دا زموږ لخوا ورته معافي ده چې په کوم ځای کې مؤسسات کوم ساختماني شیان چې کاروي د هغو موږ معافي ورته کوو. د حکومت په صفت موږ او تاسو مکلف یو چې د خپلو متضرر شوي خلکو لاس نیوی وکړو او په راتلونکي کې د ولس د مرستې لپاره پوره چمتووالی ولرو. ځکه بیا هم دا د اوس خو یخونه شروع شوله، شاید په بعضو ولایتونو کې به بارشونه واورې او بارانونه هم شاید شوي. نو موږ اوس باید آمادګي ورته ونیسو. کوم وزارتونه چې دخل وزارتونه دي هغه دې اوس هم لاس په کار شي، خپل هستي او نیستي دې په ټولو ولایتونو کې ځای پر ځای کې چې کوم ولایتونه طبعا د دې دغه یي ورته خطره چې په دې ولایت کې به څه پیښیږي په هغه ځای کې دې لا ښه متوجه شي. د یادولو ده چې د کانونو او پټرولیم وزارت له طریقه د پکتیکا ولایت د معدن له ریاست څخه زموږ دفتر ته یو وړاندیز راغلی دی. په وړاندیز کې د پکتیکا د معدن رئیس هدایت غوښتی دی چې ځینې مؤسسات زلزله ځپلو ته کورونه جوړوي، هلته موجود ساختماني مواد کاروي او موږ د ساختماني موادو له درکه له یادو مؤسساتو څخه ډول رویالتي واخلو. نو هغه موږ دا خبره ورته وکړله چې بس موږ د طرفه ورته معاف دي، دوی د خپل کورونه چې کوم متضرر شوي دي د هغو کورونو د جوړولو دپاره د لاس په کار شي او عجله دې وکړي.
اوس خو بیا هم دا ژمی په رارسېدو دی کوم دلته موجوده کوم مؤسسات چې کوم د خواخوږو ملکو خلک دي د هغو نه بیا هم دا خواهش کوو چې د افغانستان دغه ستونزو ته دې متوجه شي. نور به شاید دا پروګرام دوام ولري دلته، خو موږ د دې ځای څخه ستاسو څخه خدای پاماني اخلو ځکه موږ بل ځای هم مجلس لرو. نو ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.